السلام علیکم ګرانو قدرمندو لیدونکو. نن مونږ بیا د مفتي رحمان صاحب خواله راغلي یو. د هغه نه یو څو خوږې خبرې اورو. روغ سړی دی، برابر دی، خوږې خبرې کوي او ډېر ارماني خبرې کوي چې ما قرآن شریف هم شروع کړو خو هغه هم مانه پاتې شو. نو ډېر ښه ورسره نه کېږي، خو د ده کمزوري دا ده چې د ده دا ډر ده ته لږ ګران پرېوتی دی او د دې د لاسه د ده دغه ژوند چې دی نو ګډوډ شوی دی. ډېر ارماني خبرې کوي. هغه منصور لاله وایي چې ارماني کور کې اوسېږي ارماني کور ته راځي. نو هغه ارماني چې راځي هغه هم دی او هغه ارماني چې اوسېږي هغه هم دی. نو راځئ د ده نه نعت هم اورو او خبرې ورسره کوو. نه یم بې وفا حبیبا خدای گو وفادار ما. سبحان الله. زه خو هم ما د پوره ټیک ته الله دې په ژوند مدني تهنه د قربان وي مال سر زما. نه یم بې وفا حبیبا خدای گو وفادار ما. مدني تهنه د قربان وي مال سر زما. نه یم بې وفا حبیبا خدای گو وفادار ما. نه ما د عاشقۍ په کتابونو کې لیدلي دي شمې نوراني شمې له تا نه لګېدلي دي. نه ما د عاشقۍ په کتابونو کې لیدلي دي شمې نوراني شمې له تا نه لګېدلي دي. سبحان الله. پاک غني سبحان د خیال ایستې د ګوهر زما. نه یم بې وفا حبیبا خدای گو وفادار ما. ای مدني تانه د قربان وي مال سر زما. نه یم بې وفا حبیبا خدای گو وفادار ما. خدای وفادار ما. ډېر ښه ډېر ښکلی بخت. قدرمندو زیات ملګري دا تنقید کوي چې بختي رحمان چې دی په غوسه باندې په کنځلو او په دې خوشحالي دا ډېر دینداره سړی دی چې زه خفه کېږم دی که چېرته په رښتیا لیونی په رښتیا خفه کېدی نو ده به دا نعت نه وي. دی په الله مین دی، دی مونځ اودس کوي خپل دی و چې زما نه قرآن مجید په نیمګړه کې پاتې شوی د هغې خلکو د لاسه دا کم خلک چې ما تنګوي. بیا مې شروع کړو بیا مې شروع کړو بیا د دې زمین سره کته راخلاص شوم. صحیح ده. او هغه به د دې رور چې هغه په خپل موټر کې اوچت کړم هغه کته زمین پیژنئ هغه کته چم کې چې مارکیټ بختي رحمان الله دې په ژوند کې برکت کړي. قدرمندو بختي رحمان د الله د رضا لپاره مه تنګوئ. مونږ راکړئ اجازت اجازت راکړئ ووایه. او اجازت دی زمونږ د طرفه اجازت. اوس به یې بوډۍ وایو که نه. ضرور هغه دوکان سین کوئ. ښه دلته دی جي شونډ بازار دی دغه لاړ شي لاړ شي. رحمانه زما ورور دی چې